زه به دلته ژر پټ شم هله ونیسه ژر پټ شه ریتو څنګه یې بابا ریتو څه ښکار لري ټکوا مې ډېر خیرن سوی و بلې په خونه کې بل څوک نشته وه څوک چیرې ولې زه هم ټکوا ما بابا پاک شو بیخي پاک شو چی شکه یار دا ستا بازوګان څه بوسوه بابا تمرینات بازوګان دی وه شه دغه ایسته که ستا د خونې څخه د یو چا د غزلې غږ راتلی ما غسله ویله تا ویله د نارینه په غږ کې هغه زه په پوهنتون کې د بیدلا په اواز کې هره ورځ ویله وای نو ولې د نغمې په اواز کې نه وه هغه خوار څوک وای بابا ته پوهېږې زه خو جلا یم جلا راته ویې وه یا هغه تا خواته وګوره سمه ده کومه ده هېڅوک نشته ښه ښه ونیسه راته ویې وه تا خواته وګوره نو زه شرمېږم هیله کوم سمه ده ویې وایه هله څوک دي زه غزله وایم ښه ویې وه عاشقه زیری مې در باندې چې لیلا راغله ډېر ښه ویې وه مې درو هغه چې تا پرون نو ډېر ښه ویې وه لیدلې وه نن بیا راغله د خوشحالۍ څخه په مځکه بیخي نه پوهېږم چې په ژړا راڅخه تللې وه نن بیا راغله څوک وو څه ده بابا څوک وو څنګه ګرانې د لمبېدو وروسته د آس ګرځېدو خوند بیا دمه ځواني مرګ سي ستا مطلب څه دی چې زه دې د آس په زوره راوستلم کوڅه ډبی بدماش لغړی بې عقل د دغه خبرو د جواب دپاره مې ته دلته راوستې ته څه فکر کوې چې زه یوه کمزورې ښځه یم چې ستا غوندې بدماش په مخ کې به وژاړم زارۍ به درته وکړم چې ما وبخښه پرېمږده په دې ته نه پوهېږې چې زه اوسنۍ نجلۍ یم او ستا د هرې بېادبۍ دوه چنده جواب درکولی وای مخ ته به څنګه ځي زه دا کارونه نسم کولی وای زه خو هم نه پوهېږم ته ما دونه ډېرې مینې کړي ورورکه څنګه یې ورورکه سلام علیکم قادر وروره وعلیکم سلام څه خبره ده ویل داسې خو به دې ناست یاست نو ویل څه کوې اتڼ وکړو او وای ته خو او وای دا خو د نجلۍ د نجونو دسمال او هغه هم د ورورک په لاس کې دا کېدلی نه سي او وای ولې نسي کېدلی کېدلی سي نو د یو چا څه بل لوېدلی قادر وروره دا هر چا چې دی بېرته هغه ته ورکړه دا لېدلی نه دی دا د ده په لاس کې په زور ورېښ دی لاس په لاس خو ولې او وای بیا کله یو نجلۍ خپل دسمال ولې یې ولګته د پز د پاکولو دپاره ښه ما چې هغه دسمالان تا ته درکوله تا په هغو پازه پاکوله ښه نو تا پازه او وای محترم ستاسې عاشقي خو ډېره زړه سوې ده اوس د ده د عاشقۍ په اړه یو فکر وکئ قادر ډېر وږی سوی یې یلا په داس کې بچغادا غاپې وایه صاحبه څه خورئ وجدي غولما ورکه دود دبدي وته دودي دا کومه ژبه ده وریجې غورمه خوش کډو سبزي او وچې وته ډوډۍ دودي دا ځان څه دوه قابله دې دیو ما په دغه پړېږې که یا یا وته خو بیا به دې توي که کوم ته بیا به دې راوغواړو دا دا پوجتا ویچ شه ویچ شه دا وته یا دربړه مې مامره خوشحاله سوې بيخي خوته زه ټیکسي راولم سمه ده ایس کریم خامخا وخورم ماما مقاک دلې اوس مخدم ستا خوښ یې هغه وخورم ماما جانه صاحبه بیل دی هغه ستا انډیوال چیرې ولاړی هغه تعالی تکتلا ولې تکتې د سارا اسناسي د پیسې څوک راکوي کته پیته وایه پیته خو به دې ولاړې راسه زه در وشم دوست ماده ګل ماده یو کله دوی خو خو وایي لامل کې په ول په دې کې هغه ای ته ولې په ما پسې کم شک نه یوازې بخت رید پکه ته دلته چشکه د کشر خان سره مې لیدله هم د کاپ خې سره لیدل کاپ خې کشرین خان پوهېږې ولې سره دوستان یو خپلوان یو څنګه خپلوان ستا غبرګولی ورور راج نه دی هغه زما د لور سره واده کړی دی خاوند او مېرمن دي وایي مخکې دا شی دی لکه سپی چې په لغت ووایه زه د ورور سره خپل مینه ساتمه نو ستا سره مې څنګه وساتم یا دوستي خو باید وکړي او زه چې کوم ځای در یادوم هلته به ځې هم زه دا دې مخامخ درته وایم چې زه ستا سره نه ځمه معنا ته زما خبره نه منې رښتیا نو ځم ستا پلار ته وایم
زما زوم د تېرې شپې راهیسې ورک دی سهار سو اخبار والا رالی شیدو والا رالی کثافات یې لا یوړل هغه نه دی راغلی دای سره د هغه عکس ته بلې دغه دی هیله کوم قومندان صاحب دی را پیدا کړي ډېره خوا مې بده ده دا زما تصویر در سره ستا که غورځولی چې دی ته یې په جیب کې ګرځوې که غورځولی دی ډوپلیټ دی ونیسه او دی ته ور وسپاره قومندان دا زما غبرګولی ورور ما څو واره دې خوړن پرنټ وویله چې د شکایت میکایت پیدا نه درته کوي ما ورته وویل چې زه یوازې پسې ځم دی درته راولمه ته چېرته ماته داسې ګورې دی دسې کور ته بوځئ او هلته یې ټینګ وتړئ که نه نو زموږ عسکر بار وارې دی راولي او تاسې به راته وایاست دغه دې پیدا سو هغه دې پیدا سو دغه دې پیدا سو هغه دې پیدا سو زغله دی دې سره بوځئ ته یې ورله بیا وایه سر مې نس خلاص وایي پیدا سو